يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. ودياتون مباركة وكبا الله پاکسو خبر واضحة کی یو بدا خبر واضحة کی مشرکان لجدل رسول پاک علیہ السلام مشرکان يرود جهنم دا عذاب نو دا آخرت دا عذاب دا قیامت ذکر بے بار بار ارتکاو کلام پاکی ذکر دا آخرت بار بار آگلے مشرکان دا پختنو وکړه رسول پاک علیہ السلام نے چمون تا قیامت بار بار یادے دارا تو اسی قیامت با کلی کال بے کمی ورز بے کمی کیفیت و طریقہ بے کمی دا پختنه چاو وکړه مشرکانو په جواب کې الله په آیاتونو مبارکه نازل موږ ته پکې څه سبق راغی موږ ته پکې سبق دا راغی چې د غیب او علم الله پاک راغی او قیامت باندې علم لرل د ایمان بالغیب دی کلام پاک کې الله تعالی فرمایي مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان په غیب لري الله په غیب ده رسول پاک علیه السلام رسالت لمن غیب ده د قران کریم نزول من غیب ده د قیامت ټول احوال دا لمن نسبی ور غیب دي ملائکه لمن غیب دي په ټول باندې من ایمان ده او د ټول معلومات چاله ده الله پاک ده الله پاک علم محیط ده د الله په علم مطلق ده معنی په دنیا کې د یو ذره شی نشته چې د الله د علم لاندې نه وي ارصد الله د علم لاندې ده د الله په علم محیط په هر شي احاطه کړی ده نو دا خبره ده الله په عالم د ښکاره شیانو باندې په پټو شیانو باندې الله په ښکاره عالم صحیح شو انسانانو ته الله په علم ورکړی محدود علم الله پاک ورته ورکړی او په انسانانو کې الله پاک زیات علم پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام ته ورکړی الله د ډیرو مغیباتونو پیغمبران خبر کړي د ډیرو معلوماتونو خبر کړي الله خپل پیژندنه انبیاء ته کړی د غوی په واسطه مونږ ته شوی ده الله د آخرت علم پیغمبران ته ورکړي د غوی په واسطه علم مونږ ته راغلی الله په د ملائکه په باب باندې علم انبیاء ته ورکړي د غوی په ذریعہ باندې الله علم مونږ ته را نقل کړي الله په انبیاء ته ډیر معلومات د غیب ورته ورکړي فکر ده او موږ هم ډیر معلومات اوس د غیب لرو لکه د آخرت په ورځ باندې ایمان لرو په دې باندې علم لرو دا ایمان بالغیب ده کنه ایمان بالغیب او علم بالغیب لري یو سړی په غیب باندې علم لري بیا ورسته څه لري علم ایمان ده لهذا الله په دا معلومات چاته ورکړي انبیاء ته او انبیاء ته الله په علم د غیب ورکړي د سینې ټول معلومات الله تعالی د غیب او علم انبیاء ته ورکړي د سینې رسول پاک علیه السلام د هر څه خبر ده پیغمبران د هر څه خبر دي نه د هر څه خبر څوک ده یوازې الله څومره چې الله مصلحت ګاڼه د خپل بندګانو لپاره الله په دومره علم چاته ورکړي انبیاء ته څومره چې امت هغه ته اړتیا لرله امت هغه ته ضرورت لرله رسول پاک علیه السلام ته الله تعالی د هغه اړتیا پیدا کوله لهدا دومره معلومات الله چاته ورکړي انبیاء ته ورکړي دا مسله عامه ذکر کیږي را ذکر کیږي چې آیا انبیاء علم په غیب لري او که علم په غیب نه لري علم غیب دا خاصه الله په هر څه باندې عالم څه دور الله په هر څه باندې الله په انبیاء ته اطلاع په غیب ورکړي خبرداري په غیب په ټول باندې کنه څومره د الله اراده ده څومره د الله اراده ده دومره الله تعالی علم دې چا ورکړي په دغه معلوماتو کې چې الله پاک چاته علم نه دا ورکړي ځان سره ساتل د چاته نه دا ورکړي دغه معلومات له معلومات قیامت ده قیامت به کله راځي دې علم یوازې الله پاک سره چا سره دې علم د قیامت علامې د قیامت نښې نښانې وړې نښې او غټې نښې الله پاک انبیاء علیهم السلام ته ورکړي رسول پاک علیه السلام تعالی معلومات ورکړي د قیامت مخکې څه پیښیږي په قیامت کې څه پیښیږي او د قیامت نه وروسته څه پیښیږي الله تعالی ډېر معلومات رسول پاک علیه السلام ته ورکړي دي اما دا علم نه ده ورکړی چې قیامت به کله د قیامت ته قیامت کبرا وایي او د مرګ ته قیامت صغرا وایي پیغمبر اسلام فرمایي ومن مات فقد قامت قیامته کله چې انسان مړ شي قیامت په قائم شي قیامت په قائم شي نو مرګ ته قیامت صغرا وایي وړوکی قیامت هغه لوی قیامت ته قیامت څه وایي کبرا وایي
لکه څرنګه چې د لوی قیامت علم دا خاص یو الله پاک سره د چاته علم نشته په دغه ډول باندې واړه قیامت علم هم یوازې چا سره ده الله پاک سره ده انسان نه پوهېږي کله به مړ کېږي انسان نه پوهېږي په کومه ځمکه به مړ کېږم دا دواړه معلومات انسان سره نشته کله به مړ کېږم او په کومه ځمکه به مړ کېږم دې دواړو معلومات چاته نشته انسان دا معلومات چاته ده نښې نښانې شته خلک وایي خو دا ضرور نه چې خامخا نښې دې واقع شي ډاکټر ورته وایي چې اشنا مړ کېږي په 2 ورځو کې مړ شي هغه څو کله چا ژوندی نښې نښانې شته کله صحیح وخېږي کله غلط وخېږي نښې نښانې شته لیکن څه نشته وروره دا مرض یې نښه ده خو اما چې د معلومات چاته نه کېږي د به کله څه کېږي وروره مړ کېږي دې مطلب خو ورسېدي که ونه وخو دا خبره الله تعالی ثابته کړي چې د قیامت علم یوازې چا پاک کړل ده الله پاک جبرائیل علیه السلام راغی رسول پاک علیه السلام ته کېناست رسول پاک علیه السلام نه څو پوښتنې وکړې پوښتنو په آخر کې وفرمیل مته الساعه قیامت به کله وي رسول پاک علیه السلام ته وفرمیل که څنګه چې ته علم د قیامت په ارتباط نه لري زه هم علم د قیامت په ارتباط باندې نه لري بیا هغه تپوس وکړه ماته نښې نښانې ووایه رسول پاک علیه السلام ورته د قیامت څه ورته وویلې نښې نښانې ورته او دا خبره موږ ته معلومه دوم خبره دا ده چې قیامت راځي یو دم ناڅاپه به راځي معلومات خو چا سره نشته یو دم ناڅاپه به راځي قیامت سے الله پاک جوړي قیامت ټول زندگی الله تعالی د سرکار سلام تو شپېلې پورې تړلې ده فکر وکړه چې شپېلې پورې تړلې ده یو سړی بلګي څه چل وکړي دکاندار به کپڑا خرڅي او دا کپڑا په غز باندې چولي اسرائیل علیه السلام شپېلې بسي یو دم دغه سړی نه به کپڑا ارسو ورځي په غزل فکر وخذ وناس شذو تواب ولا شيء ميخه ولا شيء وخه ولا شيء وزب ولا شيء نیم به ولا شری نیم پاتې په دې وخت کې به څنګه شي سفیر علیه السلام شپېلې سي په مغازه کې به شدت نه تشي داسې هیبتي اواز به هم وي یو ښځه به لګېږي خپل زوی ته به اولاد ته به تی ورکړي ماشوم به ته پروت په دې وخت کې اواز به وشي ښځه به د خپل ماشوم نه خبره شي چې دا ختم او د هغې نښې نښانې الله تعالی په دنیا کې پیدا کړې اوس خپلې وخت لکه قیامت په ورځ باندې دی نه مال ګټه رسي نه زمن ګټه رسي په دنیا کې خلکو ته معلومه کړي دا کرونا ګوره دا مرض پیدا شو چا ته چې الله تعالی اراده د مرګ کړي لوی وزیرانو هغې دا څه منلو فکر ورسېده نه مال ورته ګټه ورسوله او نه چا ورته ګټه ورسوله زامن ورته ګټه ورسوله قیامت یوه نښه دا ده چې زوی به د پلاره تخلي پلار به د زوی نه تخلي اوس یو سړی چې په کرونا باندې مریض څوک ورنږدې کېږي پلار چې مریض زوی ورنږدې کېږي زوی چې مریض دی پلار ورنږدې کېږي او کله چې مړ شي هم ته تخلي داسې واقعات شوي دي دا ته په اصطلاح کې به ښځه مړه شوه کور ته اطلاع ورولېږله چې اشنا راسي دا مړه څنګه کړو وایي مړه چېرته ښخه یم ورته لرې کوو بس خو ځان ته خلاصوه دې خوا پام کوه رانه وایي یا بل چا مور وایي چا به خور وه خامخا خو ټول تېنه څنګه وروله هم بېزار فکر ورسره خارج کې یو کس وایي مړ کېده ډاکټر ته وویل چې ما ته بچي راوغواړه چې خالي به دې شک خو یې ووینم ورته خو یې نه نه یم رښتیا نه ووینم چې خالي ورسره یو سترګې شو او سره وکړم خدای پاماني ورسره وکړم اطلاع بچو ته ورولېږه چې راسي پلار مړ کېږي او پلار وایي چې راسي دا بچي ووینم بچو ورته وویل چې پلار به تندر ووهه ما ته ورته څه شی کوې ورسره څه ورسره کوې فکر ورسره ګوره دا د قیامت منظرې الله تعالی کوم ځای کې ښکاره کړي په دنیا کې ښکاره خبر باندې پوه شوي که نه نو خبر دا ده قیامت به ناڅاپه راشي څنګه به راشي ناڅاپه به راشي بل خبر دا ده چې مالک د خیر او شر څوک ده مالک د خیر او د شر الله مالک د خیر او د شر انسان کېدی شي نه رسول پاک علیه السلام ته فرمایي چې ای خلکو زه مالک د خیر او د شر نه یم مالک د خیر او د شر نه یم ولې که ما ته معلومات غیب ووایي ما به ځان ته ډېر خیر ترلاسه کړی زه به په دې پوهېدلم چې سبا څه پېښېږي که خیر و طلب به مې کړی و که شر و ځان به مې ته ساتلی یو ځای کې چې شر و هلته به نه تلم چې چېرته خیر و هلته منډې به مې وهلې څه چل به مې کړی ډېر خیر به مې ترلاسه کړی او د شر نه به څنګه شوی یم بچ شوی یم خو رسول پاک علیه السلام مبارک کله چې د حدیبیې هغه ته ته د حدیبیې
غزا ته د عمرې ته څوارلس سوه کسان عمرې ته ورسره روان شو. پیغمبر اسلام خوب ولید په هغه کال باندې چې موږ لاړو حرم ته لاړو، حرم کې موږ احرامونه مو تړل، قربانیان مې وړي، ماته مې حلالې کړې، بېرته راغلو. پیغمبر اسلام الله پاک ټیم ورته نه و ښودلی چې به کله هغه ته ځې حرم ته. د پیغمبرانو خوب وحي وي، الله پاک ورته ټیم نه و ښودلی. رسول پاک علیه السلام فکردار راغی چې ولا دا خوب څه کال تعبیر ده. صحابه کرامو ته اعلان وکړو، صحابه کرام خو د وطن تږي وو، بیا د حج د عمرې د حرم تږي وو. 1400 کسان څه تیار شو، احرامونه شیبو تړل، احرامونه یې وتړل او وکانې ځان سره روانه کړه، هم د سپرلۍ دپاره هم د قربانۍ دپاره. او کله چې حدیبیې ته ورسېده، حدیبه تقریبا 2 کیلومتره مکې مکرمې ته پرته ده. دلته ورو مشرکان راووتو، رسول پاک علیه السلام ایثار د حرم. که اوس رسول پاک علیه السلام ته معلومات وي چې زه څه که زه ځم چېرته وروره حدیبیې ته ځم او احرام یم تړلی، وکان یم راسره دي، هلته ایثارېږم، د احرام هلته ماتوم په میدان کې صلح کېږي، بیا صلح کې آینده کال ځم، څه کال نه ځم. فکر ورسېد دا معلومات پیغمبر اسلام ته دومره تکلیف، دومره زحمت، 400 کیلومتره قریب مزل یې وکړ، فکر ورسېد بېرته منزل ته ونه رسېد، بېرته را روان. فکر نو خبره دا ده چې د مالک د خیر و شر څوک ده؟ الله. انسان کاسب د خیر او د شر ده، خو مالک نه ده، خالق نه ده. کاسب ده، کسب د خیر هم کوي د شر هم کوي، خو د شي په انجام نه پوهېږي چې د کار انجام به څه وي. یو شی خیر ګڼي شر سي، شر ګڼي خیر. فکر دا مالک څوک د خیر و شر؟ الله. د غیب معلومات څوک چا سره ده؟ الله پاک. موږ د پښتانه اصطلاح لرو، کله چې چا سره خبره کوي، سړی خبره وکړي ناشته، موږ څه ته خو بزرګ خو نه دا خبره ته کوي، وایي ته بزرګ چې دا خبره کوي. د خلکو ځینې کې دا راغلی د بزرګان په غیب کوي، نه بزرګان په غیب نه کوي، په غیب باندې څوک کوي؟ په نښه نښانو باندې خلک کېږي، علامې ډاکټران پوهېږي، عالمان پوهېږي، نیکان پوهېږي، صالحان پوهېږي، اولیاء پوهېږي. د اولیاو نظر ډېر تیز نظر او د ډېرو باریکاتو نه الله تعالی معلومات ورکوي. خو اما فکر نښو نښانو باندې پوهېږي، خو د شي د حقیقت نه پوهېږي. شي حقیقت څنګه ده؟ د شي حقیقت به ښي. تاسې پورې فکر کړی موږ یو ځای ته سفر اراده لرو، ځو ډېرې ګټې وکړو، هسې لاړ شو ډېر تاوان سره مخامخ شو. داسې نه کوي. موږ یو چېرته ښځه کول غواړو، ډېر ځان وژنو، ورو پیسې پرې ورکړو، څوک ورته کړو، ښځه یا ژوند را سره وفا نه کوي، یا اولاد یې نه کېږي، یا اولاد کېږي بې خونده اولاد وي، بې خونده ښځه به وي، تا به بیخي خوښه نه وي، صالحه بچي به خدای درکړي، ښه زندګي ښه کور به نه که بخت سره به درته راسي، کور به دې ورو یو دم ورو کور کې به د خیر انقلابونه راشي، ورو د خیر انقلابونه به شروع شي. دا چا ته پته ده چې مالک د خیر و شر څوک ده؟ الله تعالی. اما هغه د غیب باندې معلومات چا ده؟ الله په خپلو انبیاو ته څومره چې د الله اراده ده نور الله ورته ورکړي، خو د هر شي باندې معلومات څوک لري؟ دې درس مطلب ښه ورسېږي. یسألونک دوی پوښتنه کوي د تا نه عن الساعة د قیامت متعلق. یسألونک تا نه پوښتنه کوي عن الساعة د قیامت متعلق. قیامت به ایان مرساها، کله به وي قایم کېدل د قیامت. ایان مرساها، کله به وي قایم کېدل د قیامت. معنا قیامت به کله راځي، ټیم به څه وي، کال به څه وي، ورځ به څه وي. قلت ورته وایه نو ورځ دومره معلومات شته، جمعې په ورځ به قیامت راځي، خو کله به راځي کومه جمعه دغه جمعو چاته پته نه. دومره معلومات شته چې قیامت به د جمعې په ورځ باندې راځي. قل ورته انما علمها، یقینا علم د قیامت دا عند ربي په نزد د رب زما باندې ده. علم د قیامت عند ربي په نزد د رب زما باندې ده. صحیح شو؟ په قیامت باندې څوک خبر ده؟ الله. لا یجلیها لوقتها الا هو، نه ده ښکاره لوقتها وقت قیامت الا هو مگر الله ده ښکاره. لا یجلیها لوقتها، نه ده ښکاره وقت قیامت الا هو مگر چا لره ښکاره ده؟ الله. او ثقلت دروند علم د خبر د قیامت،
ثقولت درون دا خبر د قیامت په سماوات په اسمانو کې والارض معنا دې اواز دې هیبت اتصبان اثر کوي سکی اتصبان لا تأتيكم نبرا تاسو قیامت الا بغته مگر ناڅاپه لا تأتيكم نبرا تاسو قیامت الا بغته مگر ناڅاپه يسألونك بي پختنه کې د تانه د قیامت په ارتباط باندې كأنك گویا ته كأنك لكت حافي عنها ډیر تلاش کوونکې د قیامت كأنك حافي عنها گویا ته ډیر تلاش کوونکې د چای قیامت قلوا يا پیغمبر السلام انما علمها علم د قیامت عند الله فليس علم د قیامت فليس ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلق لا يعلمون نفيږي قلوا يا پیغمبر السلام لا املك اختیار نه لرم لا املك واک نه لرم لنفسي خپل نفس لرم نفعا د ګټه ولا ضررا او نه د ضرر زه مالک نه یم مالک څه معنی چې زه خود کفیل شم چې خیر وغواړم خیر ترلاسه کوم چې شر وغواړم د شر نه ځان بچ کړم نه خیر لټو په شر کې ولېږو شر لټو په خیر کې ولېږو خیر لټو لاس ته رانځي شر نه ځان بچ کوو بچ نه مالک نه یم منډه ته خو ډېرې وو مالکان اختیار من خو نه کنه په خیر وشه اختیار چې الله ده لا املك مالك نيم لنفسي خپل نفس لرا نفعا بغټي ولا ضررا ولا ضرر الا ما شاء الله مگر څه الله اراده کړی الله اراده کړی پلانې باندې پورته زی جاړ بکی دیګه د زګون کوړه راځي د لپاره به نه پقې بچو ته به نه پقې الله اراده کړی انسان لاړ چې مغه وشي صحیح شو که خدای اراده کړی انسان ډیر خیر ترلاسه کوي د ډیر شر نظام څخه کی بچ کی د الله اراده او ډیر کړه د شي خیر غواړو چې وا په لاس نه راځي شر نظام بچ کو لاس نه راځي ولی الله اراده نه کوي الله پاک اراده نه کوي ولو كنت اعلم الغيب كما معلومات غيب وي كل علم ما معلومات غيب وي لاستكثرت من الخير ما بديت ترلاسه کړو د خیر لاستكثرت من الخير ما بديت ترلاسه کړو د خیر ولې خیر به ملټاو شر د وزن کومه د پته وسه د غزه کې خیر د غزه کې شر وما مسني السوء او د ورسېدل ما ته تکلیف وما مسني السوء شنو ورسېدل ما له تکلیف سوري پاک علیه السلام مبارک باندې هغه لبید هغه تور ته هغه کوډګر سکوړي په کړې وي پنځه میاشتې شپږ میاشتې پیغمبر اسلام خبرو مریض خدا معلومات نشته څه چلته تکلیف ورته نو رسېدل کې معلومات او شاو پلان کوډي کړي خورغه کوډي بيستنه شامل کړي سره کړي ان انا نهمز الا نذير مگر يرون کوي جهنمنا خلق لرا وبشيرا زيرا وكون كين جنت باندې خلق لرا على قوم منها قوم لرا يؤمنون شيمان دا يؤمنون تکول ذکر کوي رسول پاک علیہ السلام په وینا باندې څوک اعتماد کوي مؤمن دي کافر دي کوي کافر تخوای ک جنت ته یا ټوټ دي جهنم ستا و ټوټ عذاب ستا داسې په کوست دا مؤمنان ټکه ځکه سره ذکر کوي چې مؤمنان له دې نه استفاده کوي کافر له دې نه څه نه کوي استفاده نه کوي صدق الله